بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ورونو ابن كثير رحمه الله فالبداية والنهاية كي د امام ابو حنيفة رحمه الله دير ناشنا واقع راوړې ده. امام ابو حنيفة رحمه الله یو حلقه په هغې کې به شاګردانو ته دینی علوم ورزده کول، چې یو د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردان نه امام ابو یوسف رحمه الله. امام ابو یوسف رحمه الله خپل واقع داسې بیانوي چې زه یتیم وم، یعنی پلار مې وفات شو، زه ورکوټی وم. نو په دې وجه به مې مور بوتلمه او د خیاط او درجي سره به یې کېنولم، د دې په خاطر باندې چې یو څه وګټم او کور ته راوړم. وای زه به د هغه نه راپټ شوم او د امام ابو حنیفه رحمه الله په حلقه کې به کېناستلم، او مور به د امام ابو حنیفه د امام ابو یوسف رحمه الله مور به راتلله او د دې به مطابقت کو. نو یو ورځ راغله او په غوسه شوله امام ابو حنیفه رحمه الله ته، او هغې ته یې ویلي افسدت هذا الغلام، دا هلک دې فاسد که، زه راولېږم چې یو څه وګټي او ته راشي تا سره کښېني، وخت ضایع کړي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو یوسف رحمه الله مور ته وایي که چېرته دې هلک دا علم زده که، نو دا به هغه حلوا خوري چې کومه د پسته په غوړی کې پخ شوي. مطلب دا دی چې دا به د شاهانو خوراک کوي، ځکه الله رب العالمین په علم باندې انسان ته په دنیا کې هم اوچتوالی ورکوي او په آخرت کې هم اوچتوالی ورکوي. په دنیا کې هم دی اوچت کس وي او په آخرت کې هم. د امام ابو یوسف رحمه الله مور ورته په جواب کې وایي چې ستا عمر زیات شوی دی او ماغزه دې صحیح کار نه کوي، ځکه موږ اوس څه لرو نه د دې دپاره راولېږم او ته ماته وایې چې دا به د شاهانو خوراک کوي، موږ اوس هېڅ نه لرو. نو امام ابو یوسف رحمه الله وایي چې زه به راتلم او د امام ابو حنیفه رحمه الله په حلقه کې وناستم، تر دې چې امام ابو یوسف رحمه الله نه الله رب العالمین یو عالم جوړ کړ، امام ورنه جوړ شو. نو د هارون رشید د وخت بادشاه نو هغه خپل قاضي مقرر کړ. نو یو ورځ امام ابو یوسف رحمه الله ناست دی د هارون رشید سره، هغه ته هماغه حلوا چې کومه امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ذکر کړې وه، یو کس ورته حلوا پخ کړې ده او د پسته په غوړی کې. نو هارون رشید امام ابو یوسف رحمه الله ته نږدې کړله چې دا وخوره. نو هغه په خندا شو، ویل څنګه خاندې؟ وایي خاندم خو ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله ما ته دا ویلي خپله کیسې ورته ذکر کړله. نو هارون رشید ویلي چې الله رب العالمین دې په امام ابو حنیفه باندې رحم وکړي چې هغې په ظاهري سترګو نه کتل بلکې د عقل په سترګو یې کتل، چې الله رب العالمین چې یو انسان د الله د رضا دپاره تعلیم وکړي او علم زده کړي، شرعي علم زده کړي، الله رب العالمین په هغې باندې اوچتوي. ورون نن سبا چې موږ او تاسې وګورو نو د شرعي علم ته ډېر کم خلک کینی، او حال دا چې د شرعي علم موږ او تاسې نه د ختمېدو په حال کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، الله رب العالمین علم نه اوچتوي داسې ينتزعه من العباد چې د انسانانو د سینو نه اوچت کړي، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن الله رب العالمین علم اوچتوي دا د علماو په وفات کېدلو سره، حتی اذا لم يبقي عالما، تر دې چې هیڅ عالم پاتې نشي. ورونو موږ او تاسې چې وګورو واقعیت ته وګورو د علماو شمېر په کمېدو دی، ځکه موږ او تاسې خپل بچیان دیني علم ته نه کښېنو. خاصتا په دې عامو کې دا مشهوره ده چې شرعي علم ته کښېني نو ډایرکټ وایي د ده مستقبل خراب شو. ورونو موږ او تاسې د کوم مستقبل خبره کوو؟ ډېر کرت یو سړی مکتب هم ووایي، پوهنتون نه هم فارغ شي خو نه وظیفه ورته میلاو نه شي، یا دا چې مړ شي مخکې د دې نه چې وظیفې ته ورسېږي، نو ده ته هغه مستقبل څه شو؟ دی اوس کوم مستقبل ته پاتې شو؟ ورونه زه د دې مخالف نه یم چې سړی دی پوهنتون نه وایي، سړی دی مکتب نه وایي، سړی دنیاوي علم نه کوي، د دنیاوي علم نه هم چاره نشته، ځکه په دغه دنیا کې زموږ او ستاسې ژوند دی. نو په دې وجه به د دې دپاره هم
سړی یو څه خواري کوي خو هغه ابدي ژوند به د یاده نه وباسي چې کوم د آخرت ژوند دی چې الله رب العالمین ته موږ او تاسې ټول روان یو. په دې وجه په دې حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي حتی اذا لم يبقي عالما تر دې چې عالم پاتې نشي اتخذ الناس رؤوسا جهالا نو خلق با جاهل خلق خپل مشران ونیسي یعنی دیني علم باندې لري فسئلوا فافتوا بغیر علم نو دوی نه پوښتنه وشي چې دا مسله څنګه ده نو اخو دیني علم نه لري نو هغه به علمي سره فتوا ورکي فضلوا واضلوا نو دا بخپل هم گمراوي خپل هم گمراه شي په دې کار سره چې خلکو ته به علم په دین کې خبرې کوي او نور خلک به هم گمراه کی. بخاری دا حدیث راوړی دی ورون دا ډېر ناشنا حدیث دی. دغه رنګ ورونه چې کله موږ او تاسې وګورو قرآن کریم کې الله رب العالمین اول دا امر نه کوي چې لمونځ وکړه دا امر نه کوي چې روژه ونیسه بلکې اول آیت چې نازلیږي اقرأ ولوله ځکه چې کله یو انسان لوستل زده کي لیکل زده کي شرعي علم زده کي نو هغه د الله امر لولي چې الله رب العالمین په لمونځ باندې امر کړی دی لمونځ کوي په روژه باندې امر کړی روژه نیسي زکات باندې امر کړی زکات ورکوي خو که چیرته علم ورسره نه وي لوستل او لیکل زده نه وي نو بیا دغه انسان هیڅ نشي کولی بلکې په نورو باندې اعتماد کوي. دغه رنګې بل آیت کې الله رب العالمین وایي فاعلم انه لا اله الا الله الله وایي ته په دې باندې پوه شه په دې باندې عالم شه چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله رب العالمین دی. نو په دې ټولو کې دې ته ورونو اشاره ده چې انسان باید دیني علم زده کړي علم ته کیني د دنیاوي علم او د دنیاوي زده کړو د دنیاوي کارونو سره سره دین د یاده ونه باسي بلکې دین کې هم ځان پوهې کړي چې کوم هغه ابدي ژوند دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.